ساحل صاحب وایي چې موږ دنیا ته دا وښایو چې څوک دې چاته نه وایي ما ټوله دنیا پیژني زه خپله عنوان یمه مضمون یمه پښتون یمه او سود مې پچانه شي خپله یو بسرې خاوره خم زه ګورې په دې حق له کارون یمه پښتون یمه نو مونږ ستاسو کلي ته راغلي یو نو بل د صدر صاحب زه ډېره زیاته مننه کوم هغه خو اجازت راکړو خو پښتانه یو د پښتو متل دی وي چې سړی د لګیره درکړي نو د منډه به یې نه وباسې نو لږ خیال کوئ ټیک ده زه درته صرف یو غزل وایم او بیا درته یو دوه درې ټپې کوم ځکه ټپه چې دی دا زمونږ کلچر دی او زمونږ کلچر زمونږ تاریخ دی نو غزل دی چې وی په خپل معیار پوره خلک عظمت ته ګوتې شماري په خپل معیار پوره خلک عظمت ته ګوتې شماري په ځمکه ګرځي ښکته هو الوت ته ګوتې شماري په خپل معیار پوره خلک عظمت ته ګوتې شماري په ځمکه ګرځي ښکته هو الوت ته ګوتې شماري او ډېر کم خلک مې ولید چې په کام او ننګ مین دي ډېر زیات خلک مې ولید چې دولت ته ګوتې شماري ډېر کم خلک مې ولید چې په کام او ننګ مین دي ډېر زیات خلک مې ولید چې دولت ته ګوتې شماري او یو شیخ دی دلته ناست دی څه کیسې کوي لګیا دی یو شیخ دی دلته ناست دی څه کیسې کوي لګیا دی د حورو په لالچ کې آخرت ته ګوتې شماري ډېره مننه وی یو شیخ دی دلته ناست دی څه کیسې کوي لګیا دی د حورو په لالچ کې آخرت ته ګوتې شماري او په مینه نه پوهېږي نه د مینې نه خبر دی تسبیح دی په لاس کې او جنت ته ګوتې شماري په مینه نه پوهېږي نه د مینې نه خبر دی تسبیح دی په لاس کې او جنت ته ګوتې شماري او دا شعر د ټولو ځوانانو ته ډالۍ چې وایي قسمت منم قسمت دی خو لاس په خوځول غواړي قسمت منم قسمت دی خو لاس په خوځول غواړي دا څه په کټ کې لاس وي او قسمت ته ګوتې شماري مننه او ته یو اشاره وکړه نو رضا ته دې بیا ګوره رضا خو ستا د یو اشارت ته ګوتې شماري یو دوه درې ټپې درته وایم ټایم ډېر نه لمه مشران ناستې وي یما درته وي پوره بین کې و د یارانې خبرې ډېرې ګرانې وینا ډېرې ګرانې وینا یا د پېښور د باچا لورې وته به کالج زه نوکري به دې کومه نوکري به دې کومه یا خولې د وینو ډکه راوړه و جینې په یار پسې بنګړې خوړلې دینه او خوړلې دینه مه کوئ مانه تپوسونه نه کوم یاري نه په یارې پوهېږم میینه مه کړئ تپوسونه مه کوئ مانه تپوسونه نه کوم یاري نه په یارې پوهېږم میینه مه کړئ تپوسونه ډېره ډېره مننه